بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین مکی سورت تے او نازل شوه دے پس دے سورہ جنہ او دے قرآن دے سورتونو دے ترتیب لحاظ سراش پک دے شملے او پا نزول کی یوصل وختمنے دعوت دی سورت وا لکدن اشتم پارک راضی اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. من نفی دا شرک دا دعوت صورت او بیزاری دا آلهة باطلونا او پدی بانی یولس آیاتونو کی دلائل عقلیه دی یولس آیاتونو کی پدی دلائل عقلیه ذکر کئی دارنگی صداقت دا کتاب و دا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدری و آیاتونو کے ناغد دونو و دمونڈو ذکر اللہ قرآن کے کرے راغلے و دلر خار دا مدینی نیو سرے یسعا چمنڈے والے قال دا فرمائلیو چکل رو رسیدو یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دے پیغمبرانو اتبعوا روان شئی مندا وچاپسی لا يسألكم اجرا شنغواری تاسون سمزدوری وجر وهم مهتدون ودئی پسمل عرنی وما لیا اسدی ما لرا لا اعبد الذی چیزب عبادت و بندگی نکم دا غزات فتورنی چیزی پیدا کریم و الیہ ترجعون او دغی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی اتخذ قوم تویدغا حبیب نجار صاحب یاسین آیا انی سمز من دونه آلہتن علاوت دغی اللہ نور معبودان یردن الرحمن بدرن کچرے را دولری زما بارک رحمان دس تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم فائدن شرا رسول ماتا شفارز دویشن زربر ولا ينقذون او نه دایما د دې مصیبت او تکلیف نخلاص ولې شي اگر په یو آیات کې د مشرکانو د دوه عقاید او د نظریو رد کو پاج مشرکان هغه ایوي بس دا معبود دې ما خلاصي او د په لاس کې زمانه بیماری لري کولی او تکلیف او خجری لري کولی وګورئ ولا ينقذون ایمن شي خلاص ولې په بعض شي ځان له لخوي و ير دې سنشي کوله خود د په شفاعت بزمون کارونه کی و الا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نه شفاعت سکول شي او نه می دی په خپل اختیار خلاصول شي انی ذل فی ضلال مبین بیشک ازم پدا وقت خامخا په گمراهی سرګند کی کما دای شفاعتیانو نیول او ما وی چې دای ما خلاصول شي زما خیر شر نفع و نقصان دوی پلاس کے زبدا وقت خام خائم پا گمراہی سرگند کی انی آمنت بربکم فاسمعون علماء لکلی چکلے دا تقریر کو ندائی پا گٹو وشت او پا گٹو بانے شہید کو ندار آغا خیرنی خبر انی آمنت بربکم فاسمعون وی بیشک ما ایمان روڑے دے استاسو پر ابنو واورئی دا قوم توئی ما ایمان روڑے واورئی او پدی تاسو شہید کم زما سر نور سو دزمکی دا پیسو یا نور دنیاوی دشمنی نوا بس خود دین دا وجن تاسو شہید کم نو بربکم کی خطاب دی قوم تدے او قول ابن کثیر دا ذکر کرے یا انبیاء علیہ السلام توئی انی آمنت بربکم فاسمعون ما ایمان روڑے دے پیغمبران استاسو پر ابنو آورئی چھ سباب مار پارا میدان دا محشر کی گواہی کوئی قیل ادخل الجنہ دار آغا حال ذکر کئی دی خوشوید کو دا گیر چاپیران ملائکو ورطوئی وردن نش جنت تا وردہ اس پہ جنت کی آغا دا آغا قول اللہ ذکر کرے علماء لکلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ورد قوم خیر خواہی پا جوندم لٹ ہولا نو پا جنت کیم خیر خوارے قال ویلیو دی صاحب یاسین یا لیت قومی یعلمون ہائی افسوس قوم زما یعلمون چی پوئی دے
ای زما د قوم په حال باندې افسوس چې دی پوهې دې بما پاس غفر لی ربی چې بخنو کما طرف زما وجعلنی من المکرمین او وی ګرځول مزد عزت مندنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر ذکر کرے وَإِنَّ نَصَحَ قَوْمَهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَوْلِهِ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ فِي قَوْلِهِ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. دیتا حقیقی خیر خواہ وَإِذَا قوم خیر خواہ پجون کے سنگا ویا قوم اتبعوا المرسلین شلم آیات کی ورتوی او د وفات نه پسند د قوم خیر خواره ویا لیت قومی یعلمون اور دې ته کرامت وي وجعلنی من المکرمین زید کرامت والو رجو کرامت سره حق دې په جندو او په حق لکه او حق دې بیان کو تر دې چې په شهادت هم د حق نرست نشوي ځکه وای اغا یو استقامت د زرو کرامتونو نه بهتر ده وجعلنی من المکرمین وی ګرځو نمزد کرامت والو نام زید کرامت والو نو ګرځول. او حدیث دی کې ابن کثیر ذکر کړي او صحابي اور ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ دا غنو الله حبیب دام لکه صاحب یاسین په شان نه او دا عجیب واقعات دی حدیث کی وردا موږ سره خلق وی جرا یا خسر را پیر سے گزر دے کچھ حق سے بیان کو کنا نو بیا رسول بزرگی مزرگی نہ مانی. اور ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ ایمان راړو دا حدیث دے کہ ابن کثیر ذکر کرے نبی علیہ السلام ته ما خپل قوم ته ولېږه چې اسلام ته وګلم او دا ابتدایي دور دا الله رسول ورته انی اخاف ان یقتلوک یریګم چې تقتل لکی اغور سے حبیب ما اثر قوم دیر مینا فقال لو وجدونی نائما ما ایقظونی ویزچو دیما وغی نوموی پاسی من نویر دل بتکلیف ویدور مینا ما اثر قوم اللہ رسول ورطویز الارشم ویفنت ولقا فمر علی اللات والعزا صحابو تیری چل والطریقم نورتلا لارو نپلات و عزا تیری دو او دغه قوم بدلات چې بزرګو عزا چې پیری و د دې عبادت وکولو نو دوالو ته وای لا اصبحنک غدا بما یسوک ای سما ودا کوم چې ستاسو یا مخونه و دتور شیلات او عزا ته وای ناغی ورته غصه شو اور هغه نګور خپل قبیله ته وای یا معاشر سقیف ان اللات لا لاتا وان العزا لا عزا لات مات نشتا و نوزاشتا اسلام راڑی نو تاسو بسعی سالم بچشی دا یو سو پیری ہوئی نیو کس راوی پا غشی وشتو او شہیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکل خبر رو رسیدو وی هذا مثلوه کمثل صاحب یاسین زمانی صحابی مثال خوبا مثل صاحب یاسین نے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه او نور علی گلے من پا قوم داغ من بعده پس دا شہادت داغنا من جندن سلخ کر من السماء دا اسمان دا طرفنا وما کننا منزلین او نو منگا دا چال علاقت دا پارا لخ کری نازل انکی ان کانت نودا الا صیحة واحدتا مگر چغیوا بس ملائکو جبیر سلام پیو ہے بتنا کا چغوالا فیضا هم خامدون نو ناسا پیغیخ مرپراتو یا حسرتنا للعباد ہائے افسوس دے پہال دبندگانو دیکھ دانا ہے کہ اللہ پہ افسوس کئی اللہ افسوس نہ کئی پچا ہو غنیوں بے پروازات تھے وہی دئی دی پزان بانے افسوس کی یا حسرت انا للعباد ہائے افسوس دے پہال دبندگانو پکار دے چرئی پزان بانے اجاڑی افسوس کی مایاتیہم من رسول نبرات لدیت ایسے و رسول مگر کلچ براغ اللہ کانو بیہی استحزئون مگر او بدئی دغی پیغمبر و رسول پوری ٹوکی کون کی
دی ګورینا کم اهلکنا قبلهم سمر هلاک کړي دي موږ مخکې دې من القرون د پیړونا انهم الیهم لا یرجعون چې بشک هغه دوی ته لا یرجعون واپس نشي راتله دی آیات کې بعض علماء پر روافض رزم ذکر کړي الله وی چې څوک می وفات کړي او واپس نه راځي ندا شیغان و اینا امام غائب برازی علی رضی اللہ عنہ برازی نو سنیان وی من خدر نسا کم نیو دے موی بابا صاحب دے قبر نروزی نشید از مری پا شکل کی اور زنانوی یرا روحون رازی او پا بلو ناس دی کلو ایداد توتی پا شکل کی رازی او کلو کارو پا شکل کی رازی اور اثر پار رازی وی خیر خیرات وقتی ورکی نو دا جنت کی جدا فی خیر خیرات او خوراک نو او دې بیا مراتلو دی وظیفه په خلک دوره مهنت سره فارق کړي دا وایي چې تو خيار سړي ویلو طالبانو به وظیفه غوښتنه هغه وایي شرع روحونه بیا پریشان دي تاسو نا وخت ورکوي وی طالبان بسګر دي تیار کی او یو سپیمی بیچي شي وختي ورکوي ناور تدا جوړ کړی دی چې دا خبره جوړک انهم الیهم لا یرجعون اللہ دی بدوی تا واپس کی گنا بیا واپس نشرات لے انہم الیہم لا یرجعون چی بے شک دوی چی راکم چی اللہ وفات کری الیہم دی جوندو تا لا یرجعون واپس کی دے نشی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ دا ان نافیشو او لما پا مانا دا اللہ دے وَإِن كُلٌّ ندی دا طول لما اے اللہ جميع لدينا مگر طول زمون سر محضرون حاضر بکلیشی دا پارا دا حساب کتاب دا پارا طول با حاضر کلیشی زنجانا زیزر اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم الارض المیتتو او نخد دوی دا پارا پا دی خبر بانی دلیل سرے چمڑی و اللہ جون دکئی و آیت اللہم او نخاو دلیل دوی دا پارا دا جون دکی دو دمڑو الارض المیتت و غزمک مڑا احیناها چی جوندئی کمونگا آغا پا سبب دا باران ورولو احیناها چی جوندئی کمونگا مونگا آغا پا سبب دا باران ورولو و اخرجنا منها حبا او رئیسی دی مونگ داغین دانی فمنه یاکلون داغین دی خوری وجعلنا فیها و گرزولی دی من ترزمکا کی جنات باغنا من نخیل لتجرنا وعناب دانگرنا وفجرنا فیها من العیون اور روانی کری دی من پدی کی چنونا لیاکلو من ثمریه دیر پارا چی اخری دی من ثمریه دمیود دینا وما عملت ویدیهم او ندی پیدا کری دی میول رلا سند دوی دا علمانا دا چی ما نافیشی او بعد وی دا ما دیده کی موصولم دا یو خوخ میوی دانی چی خالصی دزمکن پیداشی مزن خلق دیاد دغینا قسمہ قسم سیزون جوڑی وما وحغا عملت ویدیهم چی جوڑوی غیلر لا سندوی دغا میوی اچھئی او داغینا انگورنا شربتونا نچوڑی یا کجورنا نور سے جوڑی نما نافی امدا و ما استفهامی امدا موصول امدا وما عملت ویدیهم ندی پیدا کلی دین رلا سندوی یا هوا عملت ویدیهم چی جوڑوی غیل رلا سندوی افلا یشکرون آیا دی شکر نادا کئی سبحان الذی پاک دے غزات خلق الازواج کلها چی پیدا کری جوڑے جوڑے ٹولے کلها ٹول سیزنے جوڑے جوڑے پیدلی مما راسنتم مثل ارضو چی زرغنوی ازمکا
نو پدې تمام نباتات او بوټو کې جوړي دي نر او ماده ومن انفسهم او د نفسونو د دوینم جوړي پیدا کړی ومما او د هغه سنم جوړي پیدا کړی لا يعلمون چې دوی پوهیږي نه وآیت لهم الليل ونخد الله د قدرت دوی د پارش پرا نسلخ منه النهار چروباس من داغی نورز فَإِذَا هُمْ نَاسَا فِي مُظْلِمُونَ روباسم غیلر النهار دورزنا شپد ورز روباسو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ مناسا فی دی پتیار کی وردن کی دن کی وی والشمس ونور تجری روان دے لمستقر لها دپار دا غزید قرار دینور او حدیث کی راغلی مستقر دی تحت العرش تے یعنی نور که یوز راخیجی بلز ڈوبیگی خدا غزید استقرار تحت العرش دے ذکر عرش پٹول مخلوقات احاطہ کرے او نور روان دے مستقر لها دپار داغا زید قرار دے ذالک تقدیر العزیز العلیم او دا انداز دا غزات تا العزیز چه غزور ورد غالب دے زور ورد غالب دے العلیم و پوہ دے او دنور دا مستقر بارک علماء ذکر کری وَإِنْوَرْ روان دے لِمُسْتَقَرِّ لَهَا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلو ابو ذر رضی اللہ عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوسو کو دا اللہ دی قول بارکی والشمس تجری لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش وی دی زید قرار دا عرش دلان دے او یو حدیث کی راس راغلی چی دا اللہ حبیب فرمائل اتدرون این تذهب هذه الشمس تاسو لپته جنان ورچه پوزی چی دوبشی نئی اللہ دا اللہ رسول خپوی وی بس داغ مستقر تحت العرش دے ندیبا میشی جراسی خیجی او زیبانے بل زیبانے ڈوبیگی آخر دتا بویلی شی چی کم زینا تو دوبشی دیارا زینو خیجا نو بس قیامت و قائم شی قیامت و بیا قائم شی ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر اسفقمئی قدرناہو انداز کرد مغیر پار منازل اتیش منازل لید دے چپاغی کدا پا نظر رازی او بیاد نظر نسشی پتشی والقمر اسفقمئی قدرناہا منازل انداز کرد مغیر پار منازل اوغا والمنازل 28 منزلا دا تلس منازل لی او ہر دے کی ارورس فمی داغین راخیجی اراغی ذکر علماء کرے لکا بازی دریازی کتابونو کی تاسویلی و دستی موری دیدے کی داغاتو وارو منازل و اسماء امام قرطبی ذکر کری چدا اتیش منازل لی دے حتی تر دے پورے عادا چی واپس شیدا بیا واپس شی کل عرجونی پشاندا سانگی دے کجوری القدیم زڑے لکد کجوری سانگ چی کل زرشی و نرائیوی نو دغشاندا بیا نرائیشی لشمس ینبغی لها ندنور چگنی مناسب دی دے دپاران تدرک القمرہ دا چرا لان دی کی سپگمئی او دا نور دی گنی دا پشپکی دا سپگمئی سر جمشی ند نور گنی چی مناسب دی دلرام تدرک القمرہ چرا لان دی کی دا سپگمئی او دا غی سر پشپکی دی جمشی وللیل سابق النهار او نشپا روان کی دن کی دا دورزنام بلکہ طول دا اللہ دا نظام و دا تدبیر مطابق روان لی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
او دا ټول ستوري نور او سپوږمۍ پاسمان کی یسبحون لامبوهم کی. بعضی فلک مانا دے کہ اسمان کڑے. علماء بعضی محققین لکھلی چھ فلک لفظی مانا دا اسمان دے کہ نرا، بلکہ دے کہ دا فلک نہ مراد اغا دائرہ دا چھ پاگئی کی دا سیارات حرکت کئی. وکل دا طول فی فلکن پاغ دائرہ خپل کی پمدار خپل کی یسبحون گردش کون کی لامبوهم کی. وآیت اللہم و نخد دید پارد اللہ دا قدرت دارا انا حملنا ذریتهم دا چی پور تکرم و ذریتهم نسل دوی. ذریت دے کہ پمانا دا نسل تفسیر جواہر کی ہوئی پور تکرم و نسل دوی فی الفلک المشحور پاغ کشتی ڈک کرشے. آغا ڈک کشتی نوح علیہ السلام پاغی کی دی نسل میں پورتا کرو. وخلقنا لهم و پیدا کریمو دیر پارا من مثلی پمثل لدی کشتی ما غیر کبون چی دی پاغی سور لکی پاغی سور لکی لکوچا کی اخان نی نداو خان دا سیدی لکا پدریاب کچی دی پا کشتو کی سواری. وَإِن نَشَاءَ نُغْرِقْهُمْ او کچری خوخشی زمنگا نغرق بکدی پدی دریاب کے. فلا صریخ لهم نو نبوی سوک فریاد رسد دوی پارا چه بیاد دغر کی دو ڈوبی دو نبچ کی. ولا هم ينقذون او نبوی بچ کریشی. مرد قرآن پاک فضل کی خبر دا اللہ وی چه زی غرق کم نبل سوک نغیس او فریاد رس نشتا چاری بیاگنی دریاب نرابار کی دے دیو لسو کالدو وگیڑے ریستے او بیا پاغی نیتیو لسمی ورکی. وَإِن نَشَاءَ کچر خوخشی منگا نغرقهم نغرق بکدی پدی دریاب کے. فلا صریخ لهم تفسیر روح المانی کے لا مغیث لهم ددئی فریاد رس بنی چی بیادی گنی نغر کی دون حفاظتو کی. ولا هم ينقذون او نبدی بچ کریشی. الا رحمتا مننا مگر دا رحمت دے زمین دا طرفنا. ومتاعا الى حین او فائد دا ترس وقت پوری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِلِ شِدْوِيتَا اتقوا ما بین ایدیکم ویاری گئی داغن چی دیروان دستاسون دو گناہونو نام تاکم گناہونو چی ممخ کی کڑو دی داغی بارکی اللہ نو یاری گئی. وما خلفکم آچ رستستاسونی ریخ پل مخ کو رست گناہونو نو یاری گئی. یو قول پایا تی مبارک کداو چی ما بین ایدیکم نمراد اغم مخکینی گناہونا دی او دو وما خلفکم نمراد رسنی. لکنا قول علامہ ابن جوزی رحم اللہ تفسیر القرآن کے ذکر کرے اور تفسیر روح المانی کی ہوئی ما بین ایدیکم نمراد اغا عذاب دلن بنو متنو دے چپائی راغلو وید پخانو متنو دا عذابونو غنت عذاب نو یری گئی. وما خلفکم نمراد دا عذاب دا خیرت تے کله شویل شي دوی ته یری گئی. ما بین ایدیکم دا اسن چتا سنروان دیو وما خلفکم چتا سنرسلی لعلکم ترحمون دید پارا چپتا سبان رحم کریشی. ندیو کی اغا جواب محذوف تے یعنی کله چور تدا سویل شي ندی مخواری. اذا قیل لهم نو اعرضو دی مخواری. وما تاتیہم و نرازی دیت من آیتن اس یو آیات اس یو دلیل و نشانہ من آیات ربهم دایاتن رب دوینا الا کانو عنها معرضین مگر وی دی داغین مخرون کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوِلِ شِدْوِيتَا أَنْفِقُوا اُلَگوئی مما داغمالنا رزقکم اللہ چھ رزق در کرتا استا اللہ
قال الذين كفروا نوائها کسان چ کافر دی للذین کسان تعمنوا چ مومنان دی ویتاسو من توائی شر من مال لگو دی غریبانانو سر مدد کو انطعم من لو یشاء اللہ اطعما انطعم آیات وامرکو منگا منا شاتا لو یشاء اللہ کدا اللہ خشو اطعم خبر دے استہزاء دفو کی جوڑکی ان انتم وینی تاسو مومنانو توئی اللہ فی دلال مبین مگر یہی پا گمراہی سرگند کی ویقولون وائدہ کافر متا هذا الوعد کل ویدہ وعد دراتلو دا عذاب و دا قیامت ان کنتم صادقین کہ یہی تاسو رشنینی ما ینظرون انتظار نکوی دوی اللہ صحت واحدتا مگر دچویوی یوزل بس پیدائی کی پکے بوالشی تأخذهم روبنی سی دی وهم یخصمون او دی بجگڑک ان کی دی بجگڑی کئی پختل معاملاتو کی اختل کاروبارنوں کی و پجگڑوں کی لگی آئی فلا استطیعون توسیتا نو دی وسو طاقت ان لرید وسیت کولو دس شبارکے ولا الى اہلهم یرجعون او نوقت الاهل عیال تو واپس رو گرزی ایوئی که کور کے آشویلے کی پکے والش ہو یا مرگ و خطرہ ہے کور کی ببال بسر ناسوی خور وسیعت طاقت بون لری فلا استطیعون توسیتا وسو طاقت بون لری دید وسیعت کولو دسشی بارک ککل رئی پکور کی ناسوی او تر کور نبار دے نو چکل دا عذاب و خراشی نو ولا الہ اہلهم یرجعون او نغدی رو گرزی خپل کورنو تام ونفخ فی الصور او پکے بوکلیشی پشمیلئی کی دین پکے تی مراد دے فَإِذَا هُمْ نَاسَا پدوی من الاجداث دا قبرننا الى ربهم ينسلون خپل رب طرف ته منډه وای او دا دغلی پوکې وای لکه سورہ نمل آیات و اتیایم کې له تفصیل تیر شو رستو سورہ زمر کې مرا روان دي اتم شپې تم آیات تر دې تایید دي قالوا وای بدوی په ابتدا غرا پورته کېدو کې د قبرونو یا ویلنا ہائے تباہی دا منگ پارا من بعثنا چارا پورتکو منگا من مرقدنا دا دی اخپل آرام دا زینا دا دی خوب دا زینا چارا پورتکو ورہ خبر کہ وہ کافر تا عذاب ملاوی گیا دلتا بدوئی من بعثنا من مرقدنا چارا پورتکو من دا دی خوب دا زینا نو قبر کی عذاب جزاء حق دا او دی ویدا خود خوب د زین را پورته شو مداغی علماء کرام مختلف جوابونه کړي او دې کې دا مرقدنا آیا خو مصدری میمی نو په معنا د څه من مرقدنا ای من رقادنا دې خوب نشارا پورته شو نو یا دا مرقد دې کې مصدری میمی یا اسم مکان دے چارا پور تکو جدی زیدو دکھے دو نام نامون چارا پور تکو علماء لکلی ابن کثیر وی ادارنگ نور مفسرین ذکر کری وی دی کی نفی دا عذاب دا قبر رشتا ذکر دا دی چی قبر تا دا آرام دے وی دا پر نسبت سر اغا عذاب لوی چه کمرستو پا آخیرت کی ولیت ملاوی ذکر آخیرت او دا میدان دا معاشر دمرس عذاب بی چه دا قبر عذاب با اغیل دا سیویل کارام یو قول دا مفسرین دا دے دیکھ نفی دا عذاب قبر نشتا لئنہو بالنسبت الى ما بعده فی الشدہ دا دا ما بعد دا شدت پہ اعتبار دا یو اجدا خود آرام زیدے او دا بعض سلف و ندام نقل لی امام مجاہد حسن بصری
او حضرت امام قتادہ رحم اللہ قول ابن کثیر ذکر کرے ایو ینامون نومتا قبل البعث د دې راپورته کېدو نو مخکې به الله د یو دکی په یو قسمو دکېدو سره د ذکر ویلي من بعثنا من مرقدنا او بعض علماء دا لیکلي او دا قول د حضرت امام قتادہ نے چې دا په مند دي دوش کولو کې دا د دې د کېدل په مند دوش کولو کې او د دوارش کولو په منځ کې حدیث کې راوي سلويخ کالم مدوي قالوا ايذي يا ويننا هي تباهد من پارا من باسنا من مرقدنا چارا پورت کو من دې خوبنا او د خوب د زینا ورته ویل شي هذا ما وعد الرحمن دا ورته رب العالمین وای یا ملائک ورته وای یا روح المانی ذکر کړي مومنان ورته وای دا هاذا جواب چه ده د یادا د الله د طرف نه الله ورته تخفل وای یا ورته ملائک یا مومنان وای هاذا ما وعد الرحمن دا ها ورځ چې وعده کړو رحمان وصدق المرسلون او رشتیا ویلو پیغمبرانو ان کانت نودا الا سویتا واحدتا مگر چغد یوا یوزل ببسکو کے والی ششولی کے فیراہم جمیع لدینا محضرون مناسا پیدیتون زمون سرد حساب دا پار بحاضر کرشی فالیومن ننزی لا تظلم نفس ظلم بونکریشی دی او نفس رشین ضربر ولا تجزونا تاسول سزا نشیدر کولے تاسول بدل نشیدر کولے الا ما کنتم تعملون مگر حاغ چوئی تاسو عمل کون کی ان اصحاب الجنت بیشک خاندان جنت الیوم ننزی فی شغل دفی شغل یومانا ابن کثیر کرے اے فی نعیم پنعمتنوں کی وئی فی شغل اے فی نعیم پنعمتنوں کی وئی یا شغل پخپل مانا را یعنی فی شغل عما فیہ اہل النار من العذاب لو مانا ابن کثیر کرے جنت والا نندس فی شغل پا شغل کی وئی دا آغسنا چھو والا پک مذاب کی نہیں براغین پا شغل کی شاغل جنت نعمتنا خوشحالی فاکہون خوشحالی هم دا جنتیان وازواجهم و ددوی بیبیانی چاغیم مومنی او پا ایمان او عقیدتی ردی سروی فی ظلال و پسور دا جنت کی علی الارائک متکئون او پا پالنگون و تختون دا جنت بے تکیا وهم کی لهم نیر پارفیا پوی کی فاکہت میوی وی ولهم ما یدعون او د دوی د پاره هغه سچ دی وی غواړي او دای په داغه مطالبه کوي سلام قولا من رب الرحیم دا سلام دی کی خبر مقدم دی او د دې مبتدا محذوف هوا سلام دی کی خبر او د دې مبتدا محذوف لهم سلام دید پارا بسلام وی او دا قولا دا فعل مقدر دا پارا مفعول مطلق دے یقال قولا من رب الرحیم سلام دی جنتیانو دا پارا بسلام وی تا سلام مد چاہ طرف نہیں یقال لهم ویرکی بدیل دا سلام قولا من رب الرحیم ویلو سراد طرف رب مہرباننا اللہ ورت سلام کئی جنتیانو تا چھے اے زما بندگان جنتیانو پتا سوری سلام وی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون او جدا شئی وامتاز اليوم جدا شئی تاسو ننزی ایوہ المجرمون مجرمانو
اللہ وید جنتیان و مومنان جدا کیو جدا صفون بے جوڑ شی علم اعلیکم رب العالمین بورتوئی آیا ما حکم نو کڑے تاسو تا یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چھ عبادت و بندگی ود شیطان نکوئی انہو لکم عدو مبین بے شک دے تاسو دا پار دشمن دے سرگن وان اعبدونی او یو عزیز ما عبادت و بندگی وکوئی هذا صراط مستقیم دا لارد نیغام وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ وَبِشَكَ گمراکلو دی شیطان منکم دتاسونا جبلن کثیرا خلق و دل دیری افلم تکونو تعقلون آیا نوئی تاسو تعقلون عقل لرنکی هذه جهنم التي دا جهنم علیہ کنتم توعدون چوئی جتا سر وعد کی دیشوا اسلوها اليوم وردن شیدی تننز بما کنتم تکفرون فسبب داغ چوئی تاسو کفر کون کی ندیو کخلی انکار شروع کی جو اللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ اليوم نختم على افواہم نن مہر و مند دی پدی خلوم لکسر انعام آیات دروشتم کے در تطیرو تیبو واللہ ربنا ما کننا مشرکین نلاو انن در تپدی خلوبان مہرو وتکلمنا ایدیہم او خبر بکیز موسر اللہ سنلدوی وتشہد ارجلہم او گواہی بکیز پیددوی بما کانو یکسبون پاسبانی چودئی کون کی او کسب کون کی تغشان آیات در سورہ نور کم تیر شو آیات سلیرشتم اور تغشان آیات سورہ حامیم سجدہ کی مرا روان دے وشتم ولو نشاء لطمسنا على اعینہم ولو نشاء واللہ وی کچر زمونگا خوخشوے لطمسنا على اعینہم نخامخا محوکر بوے منگا على اعینہم پسترگو جدوی سترگو بانے بمور کردو والے روستے و بالکل ہموارے کڑے بموے فاستبقوا الصراط روان دکی دے بدئی لارتا سترگی بے نوے سترگی بے محوے رندی بوے فانا یبصرون مکمزے کی بودوی چرئی بدنے لار لیدلوے ولو نشاء اللہ وی کچر خوشن منگا لمسخناہم نخامخا شکلون ببدل کدوی مسخصتو وی شکل لیو حال نبل تبدلولا دیکھو علماء مانا کرے لحولنا صورهم الى صور اخرى اللہ وی کزمین خوخشی لمسخناهم وددئی شکلون ببدل کو شادوگان خنجران بتجور کو اباوی مسخی نبی کی مراد حلاک اغسطے ابن کثیر لمسخناهم اهلكناهم من با ہلاک کرے ہوئے دی شکلوں کو بدل کرے ہوئے علی مکانتهم پدی زائن دی ہر کافر مجرم بخل ذے تناس و شکل و مسخوے فمستطاعوا مدویا مدعی و وسع طاقت نیلر مدویا مخکتلو ولا يرجعون او نبا دشا طرف ترا گرزے دلے ولا يرجعون نبدئی واپس را گرزے دلے نبی دمخ کتلو وسو نورست راغلے ومن نعمره ارا سوک چاو تم اگت عمر ورکو ذکر تعمیر دا عمر دراز کوئی ومن نعمره آسوک چمورت اگت عمر ورکو ننکس فی الخلق ننسکور کو اغپ پیدائش کی دیر واپس کو اور تنقید ستوئی وَيَجْعَلُ الشَّيْءَ عَلَىٰ وَاسْفَلَهُ لیوشی اچت طرف لام دیو گرزے و لام دیو اچتو گرزے بچا دیر عمر شی نگورد قوت نپس اغل کمزوری راشی نظری لگی دنوں سے نظر نہ لگی لاسو کی طاقت اس کمزوری را وگلو باندے اور ادنے کولس ناوری ہر آسوک چغت اوگت مو عمر ورکو ننکس فی الخلق
نو مذکور کو هغه په پیدائش کې افلا یعقلون آیا د عقل لري چې کوم ذات په دې دومره انقلابات قادر دی ګورته معصومی به ځوان کې نو سبیا ورو معصوم والی طرف لبوتله نو کوم ذات چې په دې بدن کې په دوره انقلابات قادر دی نو هغه ذات مړي ورا ژوندۍ کی د مړي پر ژوندۍ کولم قادر دی دا شان آیات د سورې روم کې تیر شو سلور 50 او دا شان د سورې حج کې تیر شو 5 آیات ومنكم من يرد الى ارذل العمر الته تعبیر فارذل العمر سره کړو او دلته وینو نکس فی الخلق وما علمناه الشعر او تعلیم نه ورکړو نبی علیہ السلام ته شعر د الله حبیب نه جوړول شو او کله چا شعر وونو د شعر په طریقې ویل نو شو او د الله حبیب د نصر غنته ادیک علماء دا غي مثالونه ذکر کړی الله حبیب باز اوقاتو کې چا شعر و نقل کو ناوم د شعر په طریقه نو وما علمناه الشعر او تعلیم نو ورکړو نبی رسول الله ته شعر وما ينبغي له او ندا شعر او شعرونه ویل مناسب دي زماره حبیب د حال سرا ان هو ان قرآن پاک الا ذکر مگر نصیحت دے وقرآن مبین و قرآن دے سرگند و اخکارا لینذر دی دا پارا چوئی رئی دا قرآن پاک یا لینذر دی دا پارا چوئی رئی دا نبی علیہ السلام من ها چال رکان حیین دیکھ حی پا معنی دا عاقل روح المانی ہوئی من کان حیین ہے عاقلا اور تفسیر خازن کی وہی حین مراد دے کہ مومن دے ذکر کافر دا اللہ پنیز مروی لکہ سورہ انعام کی ارلپیر شل او من کان میتن فاحیناہو چوی ریدہ نبی علیہ السلام آغا چالر حین چغا مومن دے آغا عقل من دے ویحق القولو او واجب شیوینا دا عذاب علی الکافرین فکافر باندے اولم یرو آیا دی گورینا دی سوچ فکر نئے کرے رویت قلبی تی مراد دے آیا دی سوچ و فکر نئے کرے انا خلقنا لهم تاچ پیدا کری من دوی پارا دی دفعیدی پارا مما داسنا عملت ایدینا چی جوڑ کری دی لاسوزمون انعامن زناور فهم لها مالکون ندیغی لر مالکان دی وظللنا علم و تابی کئی جمع دا زناور دوی پارا فمنها رکوبهم نزنید دی زناور نسور لئی دوی پاغسوری ومنها یاکلون او زنید دی ندی خری ولهم فیها منافعو او دی پارا پدی زناورو کی فیدی دیر فیدی دی دی پارا اغا منافع سی سورلون علاوہ دا خوراک میں علاوہ سرمن استعمالی وڑی استعمالی دارنگی پاغیبانی کئی ارٹ کئی فسون کری ومشارب او سیزون دی دسکولو سیزون دی او مشارب یہ کہ جمع کا ذکر کا چی آواز پئی سوگنس کی کلد پئی نے لسی جوڑائی کلد مستو نظام تشملے جوڑائی نو مشارب جمع ذکر کا افلا یشکرون آیا دی شکر نادا کئی واتخذوا من دون اللہ آلہتن او نیولی دی دی علاوہ دی اللہ نا آلہتن نور معبودان لعلهم ینصرون د دې لپاره چې مشرکان سره مدد او نصرت وکړي لا یستطيعون وسو طاقت لري معبودان د دې مشرکان نصرهم د دې مدد وهم او دا مشرکان لهم جند محضرون وهم او دی لهم دا غیر پارا جند محضرون یو لخکر دے حاضر کرے شوے مانا مفسرین ابن کثیر دا کرے اور روح المانی دا ہوئی لا استطيعون نصرهم
د دای دا خدایان وسو طاقت نه لري د دای د امداد وهم او دغه معبودان د مشرکانو لهم د مشرکانو لپاره پرز د قیامت جند لخر وی محضرون حاضر کړي وی دي صاحب په وخت کې د دې شرمندګۍ لپاره الله ورته دا نه دا غټه انسان نه دا پیریان دي چې تا ګور د دې عبادت او بندگی وکولا د دله په مخامخ ودرودي چې انکار نشي کولای د دې شرمندګۍ لپاره آیات مبارکه کې دا تفسیر ابن کثیر اور روح المانی ذکر کړي او دا شان د لګور سورہ فرقان کې مراغلي آیات تایید دي کې درې نمبر سورہ اعراف کې در لتیر شو آیات 192 نمبر سورہ انبیاء کې در لتیر شو آیات 3 فلا يحزنك قولهم لخفدن کی تعالی رہے حبیبا قولهم اغوینا دی مشرکانو قول مراد یہ کسے اے تکذیبهم لکا وکفرهم باللہ خفدن کی تعالی رہے نادی چه حبیب دیتا تر دروغ نسبت کئی او دی اغوینا صدا و کفر یا وینے سوا چه کلا در تشاعر وی کلا ساحر وی انا نعلم بیشک منگ پوئیگو ما فاغس بیشک منگ پوئیگو ما فاغس وانی یسرون چرئی پٹئی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندوی دای کس سرگندوی اللہ وی پاغیم پوئیگو او دای کس پٹئی اللہ وی پاغیم منگ خبرداریو یو معنا ګور دی آیات مبارکه لا مخ کی تیر شو دی کې دام دا یو خطا سواره دا وهم لهم جند محضرون وهم دغ معبودان د مشرکان ولهم د مشرکان د پارا لخر به میدان د محشر کې حاضر کړي شوی د دې د شرمنده کولو د پارا او یو قول کې حسن بصری رحمت الله علیه دا ذکر کړي وهم یعنی دا کافر لهم در اخبر اخرایانو لپارا جند محضرون پا دنیا کے لخکر دے حاضر کرشوے یمنعون منهم ویدفعون عنهم دی داغین خلق منی کئی او خلق پہ دفع کئی او داغین پارا پا دنیا کے غسکی لکہ سورہ انبیاء کے رند تیر شرعی قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم یرد ابراہیم علیہ السلام سوزوئی او د خپل خدایانو مدد وکړي د خپل خدایانو مدد وکړي د دنیا کې خور سره مدد نشي کوله خدا مشرک دا غي د مدد لپاره ولار د حفاظت کوي دا غو لپاره وسکیږي او خفقي اولم ير الانسان وایا سوچ او فکر نه کړي انسان سوچ او فکر نه کړي دیکھ د انسان نہ مراد کافر دے چې هغه د باس بعد الموت نه انکار کوي آیا سوچ نه کړي هغه انسان چې هغه دوباره ژوند نه منکر دی ان خلقناه من نطفه دا چې پیدا کړو موږ انسان د نطفه نه فاذا هو خصوم مبين مناسا پیری جګړه کوونکې اخکارا وضرب لنا مثلا او بیانی دے مونگ دا پارا مثالنا دا مخلوق گنتی مثالنا راتا بیانی ونسی خلقا روح المانی ذکر کری مثلا ونزیرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم دے دا مخلوق گنتی مثالنا مونگ بیانی او زمونگ قدرت داغی پا قدرت قیاس کئی ونسی خلقا او دیر کڑے دے خل پیدائش قال وائدہ انسان کافر من یحیی العظام سوگ دے چی جوندی بکی داڑو کی وہی رمیم و حال داوے چی دا بزری زری ویری جدری بئی قل ورطو فرمائے حوی یحیی الذی جوندی بکی دی لرہ غزات انشاءها اول مرہ چه پیدا کری دا ڈکی پاول ذل کے وهو بكل خلق علیم او دا اللہ پر مخلوق بانے پوہوے
الذي الله غزات جعل لكم چې ګرځولي دي تاسو د پارا پیدا کړی دي تاسو د پارا من الشجر الاخضر نارا دونشنی نور دشنی ونی نور تاسو ته اور پیدا کړی دشنی ونی نور څنګه ده ابن کثیر یو قول دا ذکر کړي ګور دیونه لو ګورا اغشنغا وبت نساسی میور او نسی میوی پخیشی او سمو دا پس دا اولی تاسو پریکی لرگی تی جوڑ شی دے بلوئی نشنونوا او گولاغینا اور بلولو تیغ لرگی رو رسول یو قول آیات مبارکہ کدارے یو قول پا آیات مبارکہ کدارے او علامہ ابن جزی رحم اللہ دے نور مفسرین ذکر کری وی عربو کی او دو بوٹیو نو دای وراسو کل یو ته مرخ وی بل ته عفار د یو سانګ بیرو شکول او پانی او د بل نشنی پانی به وګوتی سسیدی خو چې دی یو بل سره به رګړاو کې مداغین و اور پیدا شعور به بل شو الذي الله غذات تجعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی تاسو د نشنی نور فإذا انتم منه توقدون نو ناسا پیتا سداغین بلوئی اولیس اللذی آیا ننہ غزات خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارض عظمکی کم ذات چه اسمانونا عظمکی پیدا کری ادا اقول چیر دوشنی پانی وغبی رگڑاو کی عربت ولی دو لکسنگا علامہ ابن جزی ذکر کرے ندیرے کی امام قرطبین ذکر کرے وی اوی مرح او افار یو دو بوٹیو مرح او افار ندینه وی اور بلولو نو کم ذات چوئی دا شنی پانی دی او داغین او بساسی او تاسو رگڑاو کئی داغین اور پیدا کی آیا نئے دا ذات چی پیدا کری دی اسمانون عظم کی بقادر قدرت لن کے علا ان یخلق مثلهم دا چی پیدا وکی مثل لدوی دا چیات دل مخکم تیر شو بدیده کی ہوئی زستاسو پا مثل پیدا کولو قادرم نو چی پا مثل پیدا کولو قادر دے نو پدی پیدا کولو قادر دے علا ان یخلق مثلهم او مخکد لتیرو چی دا مثل کی دا لفظ دا مثلو زائد دے علا ان یخلقهم اللہ قادر دے پدی چی پیدا بکی دوی کمزات چی اسمانون عظم کی پیدا کئی نو دا خود دید پیدایش نا پا جسم پہ اعتبار میری ناغذات قادر دے چی دید پیدا کی اور آپ نے سلیزے کا ذکر کو چی کل دی اوشی مثل اللہ پیدا کولشی نو دا غی پا پیدا کولو کو ستاس و دا کل مطابق انسانانو دے قادر دے بلاولنا دا اللہ قادر دے وهو الخلاق العلیم او دا اللہ پیدا کن کے پوہے انما امره بشک حکم فی صدر اللہ اذا راد شیئن کلچ رادو لریدیوشی ان یقول له کن فیکون دا چوائی دیشی تا موجود شن موجودی فسبحان الذین پاکی دا غزات لرا بیدہی ملکوت کل شیئن چی پلاس داغ کی حکومت و اختیار داری اوشی دے ملکوت مبالغو پا ملک لکا رحموت و رحبوت دا مبالغی صغیری پاک دے غزات چی پلاس داغ کی حکومت و اختیار داری اوشی دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دغی اللہ تبتاس واپس کرے شئی بسم